أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. دې آیت مبارکه په دې حصہ کې دا مور پلار د حصے تذکرہ کولای کیږي. مخکې حصہ کې د الواد د حصو تذکرہ وکړلې شو، نو فرمای ولی ابویه او د مور او پلار د دې مړي د پاره حصہ ده. لکل واحد منهما السدس، دا هر یو د پاره په دې دوانو کې شپږمه ده. مما د هغه مال نه ترکا چې پاتې شوی ده د دې مړي نه. ان کان له ولد، که د دې مړي الواد همي، هغه الواد چې هر څومره او الواد هم شته دی، نو د مور پلار د پاره بیا شپږمه حصہ ده. فإن لم يكن له ولد، دا کم کس چې وفات شوی دی د هغه الواد نشته دی او مور پلار یې شته دی، وورثه ابواه، او د وارثان جوړیږي مور پلار دده. یعنی دا دغه ما قبل مسله ذکر کوي چې مور پلار یي او الواد همي، نو بیا به مور پلار ته شپږمه حصہ میلاویږي. او کچری الواد نه او وارثان جوړیږي د مور پلار، مفسرین فرمایي چې دا لفظ اضافي ښکاریږي، لیکن دا په دې کې پیدا ده چې که مور پلار مسلمانان نه وي نو بیا هغه وارثان نشي جوړېدلی. یو مسلمان وارث چې دی دا کافر نشي جوړېدلی، او نه د کافر وارث مسلمان جوړېدی شي. حدیث مبارکه کې راغلی دی. نو دا قید د دې دپاره لګولی شوی دی، یا کم وارث چې قاتلی یعنی زوی ولګېدو، هغه مور پلار کې یو کس قتل کو، یا مور پلار زوی قتل کو، نو قاتل چې دی دته به په وراثت کې حصہ بیا نه میلاویږي. نو دې د وجنې دا قید ذکر کړلو چې وارثان مور پلار جوړیږي، یعنی مور پلار مسلمانان دي او قتل ته هم نه دی سرزد شوی د دی موروث. نو فرمایي چې کچری فإن لم يكن له ولد، د دې مړي الواد نشته دی، وورثه ابواه، او مور پلار د وارثان جوړیږي، نو فلأمه الثلث، نو بیا درېمه حصہ د مور د پاره ده. چې الواد وو نو بیا د دوانو د پاره شپږمه وه، او باقی د الواد د پاره وه. هغه به په الواد کې تقسیمېدله،
للذکر مثل حظ الانثیین په قاعده سره خو چې الواد نشته ده نو مور ته بشپګم درېمه حصہ میلاو شي او دلته کې د پلار د حصے تذکره نه ده کړې مور ته خو درېمه میلاو شو نو پلار ته به څه میلاویږي نو مراد دا دی چې درېمه حصہ مور ته میلاو شو نو دو درېمې پاتې شوې دغه به پلار ته میلاو شي هغه عصبه دی او مخکې فرمایي فإن كان له إخوة د دې مړي خو الواد نشته دی خورونه شته نو هغه کا نارینه دی او که زنانه دی نه که رونه دی او که خویان دی هغه شته دی نو فرمایي چې فإن كان له إخوة نو که د دې مړي رونه دی فلأمه السدس نو بیا به مور ته شپږمه میلاویږي او باقی چې دا به ټول پلار ته میلاو شي دغه رونو ته به میلاویږي نه مور ته پکې شپږمه میلاو شو او چون کې پلار ژوندی دی د دې رونو نو د رونو د وجې نه د مور په برخه کې کمی راغی که دا مورې نه که دا رونی نه وی نو مور ته بیا درېمه میلاوي ده خو چې رونی شته دی نو مور ته به اوس شپږمه میلاو شي باقی به پلار ته میلاو شي او دا رونی چې دي دوی ته به څه میلاویږي نه ځکه چې دوی خو هغه د دوی پلار شته دی نو چې پلار یې وفات شي نو دغه ټول میراث به بیا په دغه رونو کې تقسیمیږي نو فرمایي چې مور ته به د رونو د کېدلو په صورت کې شپږمه حصه میلاو شي من بعد وصیت دا تقسیم به د وصیت نه وروسته کولی کېږي لاول به وصیت چې دی هغه جاری کولی کېږي البته وصیت به د دې ټول مال په ثلث کې کولی کېږي د چې هر څومره وصیت کړی دی د مال په درېیمه حصه کې به هغه جاری کړلی شي که هغه وصیت یې ډېر سیوا او په درېیمه کې نه پوره کېدو نو بیا به هغه وصیت پوره کول ضروري نه نو فرمایي چې وروستو د وصیت نه یوسی چې وصیت کړی دی د مړي بها پاغي سره یعنی کم وصیت چې مړي کړی دی د دغه وصیت د پوره کول نه پس په تاسو تقسیم کوئ او دین یا قرض که په دې مړي باندې قرض دی نو قرض به په پوره میراث کې هغه جاری کیږي څومره ترکه چې ده هغه چې هر څومره ترکه وه خو که په ده باندې قرض دی نو که په دې قرض کې دا پوره میراث تلو نو پوره میراث په پای کې ورکولی کېږي وارثان ته بیا هیڅ نه میلاویږي او دلته کې وصیت مخکې کړی دی دین وروسته کړی دی حالان کې دین قرض دا د وصیت نه زیات اهم او ضروری دی لاول به قرض ورکولی کېږي او چې د قرض نه څه پاتې شو نو که وصیت یې کړی نو د هغې په درېیمه کې بیا وصیت جاری شي او که د هغې نه څه پاتې شي نو هغه بیا
په دغه ترتیب سره تقسیمیږي کم چې مخکې بیان کړلی شو لیکن دا وصیت د دین نه چې مخکې کړی دی نو فرمای چې دا د اهمیت لپاره چې بای تاسو خو وصیت پس کې شمارئ نه قرض خو به خامخا ورکې ځکه چې د قرض هغه خاوندان به راضي که ته یې نه ورکې ستا نه یې په زور علي د هغې مطالبه کوونکي خو شته دی لیکن هغه وصیت کوونکی چونکې مړ دی نو تاسو به په وصیت کې سستی کوئ چې مړه بس سړی وتلی دی وصیت یې پرېږدوه نو دا وصیت ځکه د دین نه مخکې کړی دی چې بای دا تاسو غیر ضروری مه ګڼئ دا وصیت هم اهم دی دونه مال پرېښودلو پای کې یو وصیت وکړلو نو تاسو د هغه دا وصیت پوره کړئ نو دا یې ځکه د دین نه مخکې کړی دی حالانکه دین د ټول نه مخکې دی او فرمای چې کفن دفن چې دی دا به هم په ثلث کې کولی کېږي ګویا چې لاول کفن دفن شولو بیا دین شولو یعنی قرض دای نه پس وصیت په ثلث کې او دای نه پس په تقسیم کولی کېږي نو فرمای آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرون تاسو ته پته نشته دی ایهم چې کم یو په دوی کې اقرب ډیر نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په پیدا کې عام طور زمونږه حکمت او دانایی پوها چالاکی او چلول تدبیرونه هغه دای چې بعضې وخت کې لوڼه محرومه کو نو بعضې کې خویندې محرومه کو بعضې وخت کې بچو ته د پیدې ویستلو دپاره بچو ته هیبې ورکو نو بعضې وخت کې د ځینو وارثانو د محرومه کولو لپاره هغه بل شانتي وصیتونه کو نو الله تعالی فرمای کچر یو کس دا کوشش کوي چیرې دا مال ټول زما زوی ته میلاو شي او زما د مور پلار ته پکې څه میلاو نشي یا زما د لور ته پکې څه میلاو نشي زامنو ته میلاو شي یا زما د خور ته پکې څه میلاو نشي یا د یو بل وارث ته محرومه کولو کوشش کوي یا د مور پلار ته هغه ترجیح ورکول غواړي او الواد محرومه کوي د الواد سره نه لګي ده نو فرمایي چې تاسو ته پته نشته دی چې ستاسو د مور پلار ستاسو دپاره ډیر پیداناک دي او که ستاسو الواد عام طور خو د انسان فطرت دا دی هر سړی د خپل الواد باندې مین او د هغوی خیرخواهي لټوي نو که زه خپل الواد ته پیدا وباسمه نو زما الواد به ما ته پیدا نه راوباسي ځکه هغه خو به ځان خپل الواد دي به خپل الواد ته پیدا وباسي نو بیا مونږ لګیا یو او ګیلې او شکوې کوو د ده دپاره ما دونه ماتې کړي دي دونه مې مردارې کړي دي د ده دپاره ما خپل وروڼه محرومه کړي دي او د ده دپاره ما د مور پلار پروا نه ده کړې او نن دی ما ته توجه نه راکوي نو الله تعالی وایي چې تاسو ته پته نشته دی په مستقبل کې څه کیږي د چا سترګې څومره بدلیږي تا ته څوک پیدا درکوي او څوک نقصان درکوي
په آخرت کې ستا څوک پکارېږي نو تا ته دا پته نشته دی نو چې تا ته پته نشته دی نو یو ته د ډب ویستلو دپاره او بل د محرومه کولو لپاره چې تا کم هیر پیر او چل ول او مکر فریب کې تدبیرونه کې نو هسې نه چې ته د وارث دپاره چل ول کې مکر فریب کې او هغه ته ډیر نږدې ښکاري او سبا هغه تا بیا په کور کې نه پرېږدي تا له بیا ځای نه درکوي نو ته بیا ستومانه یې چېرې د ده دپاره ما څومره ناجایزي وکړلې نو فرمایي چې کله تا ته پته نشته دی چې کم یو زما دپاره د خیر دی کم یو زما دپاره د پیدې دی نو چې تا ته پته نشته دا خو الله ته علم دی د غیب علم خو الله ته دی نو ته دې چل وکړه چې د الله د قیدې مطابق دغه تقسیم چې څنګه دی د الله د دې کتاب مطابق وکړه ته تقسیم د الله د کتاب مطابق وکړه تا ته دا پته نشته چې په مستقبل کې تاله پیده څوک درکوي او نقصان څوک درکوي نو ته پکې د خپل طرف نه هیر پیر چلونه مکرونه دا مه کوه د الله تعالی د کتاب مطابق تقسیم وکړه نو فرمای لا تدرونه تاسو ته څه پته ده ایهم چې کم یو په دوی کې اقرب لکم زیات نږدې دی تاسو ته نفعا په پیده کې او حدیث شریف کې راځي چې د کم کس د وجې نه چې څوک الله تعالی ناراضه یعنی د چا د خوشحالولو دپاره تا د الله تعالی حکم مات کړلو دغه کس په الله تعالی په تا مسلط کوي دا به ستا دپاره اگر چې هغه ښه سړی ولې نه ستا دپاره به بدیږي او تا ته به دغه سزا میلاویږي د دغه کس په لاس باندې د کم کس د وجې نه چې تا الله تعالی خفه کړی دی او د هغه د رضا کولو کوشش دې کړی دی نو فرمای تاسو ته دا پته نشته چې په دې کې څوک تاسو ته ډېر نږدې دی په پیده کې فریضة من الله نو دا د الله تعالی د طرف نه مقرر شوي هغه احکامات دي نو دا دغه شانتي جاری کوي ان الله کان علیما حکیما الله تعالی علیم دی د هر څه ته پته ده او ډیر حکمت والا دی نو د یو علیم او د حکیم په خبره باندې عمل کول دا به د پیدې نه ډکه خبره او که ته په خپل ناقص سمج باندې د خپل طرفه ته تقسیمونه کې او د الله د کتاب خیال نه ساتي نو پته نه لګي چې ته به ځان ته څومره کنده وکنې ولی ابویه او د مور او پلار د دې مړي دپاره لکل واحد د هر یو منهما د دې دواړو دپاره السدس شپږمه ده مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښودي دې مړي ان کان له ولد کچری د دې مړي الواد فإن لم یکن له ولد او کچری نه د دې مړي الواد وورثه او وارث جوړیږي د ابواه مور پلار ددا فلأمه الثلث نو بیا د مور د پاره درېمه حصه ده فإن کان له اخوة او کچری د دې مړي رونی فلأمه السدس نو بیا د مور د پاره شپږمه حصه ده من بعد وصیت رستو د وصیت نه یعنی دا تقسیم د وصیت نه رستو کولی یوسی بها
چې وصیت کړي پاغې سره دی مړي او دین یا رستو د ادا کولو د قرضنا فرید آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرون تاسو ته پته نشته دی ایهم چې کم یو پدوی کې اقرب و زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په پیدا کې فریضة من الله نو دا پرس کړلی شوي قاعده ده د جانب د الله نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان دی علیما حکیما علم او حکمت والا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار مونږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي پروردگار مونږ ته د قرآن پاک مطابق د زندګۍ تیرولو توفیق راکړي پروردگار ټول معاملات میراث او نور چې څومره پروردگار روزمره احکامات دي پروردگار د قرآن پاک مطابق پروردگار د کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین